السلام علیکم ملګرو د پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ وئ. نن ډیره په زړه پورې ویډیو کې حاضر شوم دوستانو. څنګه کولی شو انګلیسي میسیجان پښتو ته ترجمه کړو دوستانو. د دې لپاره چې دوستانو تاسو انګلیسي میسیجان پښتو ته ترجمه کړئ نو زه غواړم چې تاسو ته سټپ بای سټپ معلومات درکړم دوستانو. دلته دوستانو تاسو کولی شئ چې په واتساپ او میسنجر دواړو کې انګلیسي میسیجان پښتو ته ترجمه کړئ. نو زه راځم دوستانو دلته میسنجر کې هغه انګلیسي میسیجان دي، زه غواړم چې دا پښتو ته ډېر په اسانه توګه ترجمه کړم دوستانو. دغه سرچ بټن تاسو وینئ دوستانو، دا زه په انګلیسي میسج باندې پرېږدم. تاسو ولي دوستانو هغه انګلیسي میسج ما په پښتو ته ډېر په اسانه توګه ترجمه کړ دوستانو. زه غواړم چې دغه انګلیسي میسج پښتو ته ترجمه کړم. نو تاسو ولي دوستانو چې دغه هم پښتو ته ډېر په اسانه توګه ترجمه شو دوستانو. تاسو غواړئ دوستانو چې انګلیسي میسج پښتو ته ترجمه کړئ نو تاسو به لومړی دوستانو راشئ پلی سټور ته او همدارنګه دوستانو پلی سټور کې تاسو یو ډکشنري سرچ کړئ. کله چې دوستانو یو ډکشنري سرچ کړئ نو دلته به هغه اپلیکیشن دوستانو راشي. دغه به تاسو په خپلو موبایلونو کې انسټال کړئ دوستانو. کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ تاسو به سمپلی دغه اوپن کړئ. کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو تاسو به دلته په دې اخیري اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو په دې کونج کې. کله چې دوستانو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. د سیټینګ نه بعد دوستانو دلته میجیک ټرانسلیټ راځي، تاسو به په دې لومړي اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته دوستانو انیبل میجیک ټرانسلیټ راځي. تاسو به دوستانو دغه چې وینئ دا آن دی ما سره، تاسو به دوستانو تاسو سره به دا آف وي او همدارنګه به تاسو داسې آن کړئ دوستانو. کله چې دوستانو آن کړئ نو دلته به سرچ بټن راشي. تاسې هم ډېر په اسانۍ سره بیا کولی شئ چې انګلیسي میسیجان پښتو ته ترجمه کړئ دوستانو. او بیا د ونه هم وکړم دوستانو چې دغه سرچ بټن تاسو وینئ دا په انګلیسي میسیج باندې دغسې پرېږدئ دوستانو. کله چې دوستانو دغه سرچ بټن په انګلیسي میسیج باندې پرېښوده نو ډېر په اسانه توګه به تاسې دا هغه انګلیسي میسج پښتو ته ترجمه شي دوستانو. د دغه ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.